اخرنی مزل پوشش له پیک لپاره ډیزاین لري دا اندازه موږ څومره دی 70 سانتي دی کنه ها ته کولای شې دا کټ کې نه ډیزایندار پیک جوړو لینډ راخلو اندازه موږ 100 سانتي دی 25 سانتي بیا 60 سانتي ورته ورکو بیا 15 سانتي ورکو او بیا هم 15 سانتي ورکو او دې سیټ ته ورکو 10 بیا هم 10 دې سیټ ته ورکو بیا هم 10 او سرکل دایره راخلو په دغه شعاع سره دایره تیرو او بیا هم ټریم دا به تینه کټ شي دا بیرته ډیلیټ او دغه هم باید ډیلیټ شي تینه بیا لاین راخلو 15 سانتي او بیا هم 15 دې سیټ ته هم 15 ورکو بیا پورته هم څومره 15 ته کولی شي چې د دې اوس میرر راواخلې ایم آی انټر خو دا ځای باید تیره څه شی وي کټ باید وي ایم آی انټر وسطي خط به پیدا کو اتومات یې بل سایډ ته راځي ها اوس راځو ته کولی شي چې بامبوټي ساحه ورته تعین کړي بامبوټي په دې ځای کې راځي ایکس ایل انټر وي انټر بامبوټي د دغه نقطې نه شروع تر دې ځای پورې زموږ د بامبوټي ساحه ده ارتفاع ورته ورکو 250 ورکو د دې خط نه 250 پورته نور باقي ټریم دا هم تینه کټ شي دا هم باید تینه کټ شي او ایکس ایل انټر ایچ انټر هارزنټل لاین دې په هره نقطه کې سلیکشن راخلو اتومات موږ ته څه جوړي پیک جوړي بیا ټریم اضافه برخه د دې پاک د دې ساحې هم پاکيږي او همدارنګه دا کرخه باید تل شي ختم شي شي راځي لک صبر دا ټینه پاک اوس راځو د ګول ساحه ته چې ډیر ورخته ہے ایکس ایل انټر بی انټر په دې کې ګول ساحه لرو په دې کې وایي کنه په دې برخه موږ اوس کاپی راخلو د کومې برخې نه د دغه برخې نه کاپی راخلو دغه کونج نه کاپی دغه کونج ته صحیح شو نشته به هم کړی دا باید پورته وي صحیح شو او د دغه برخې نه کاپی دی بل کونج ته او بیا تینه دا ډیلیټ صحیح شو خو دلته فایل لرو پایم تر اوسه جګړه نه دی دا خط او دا تینه استکیږي خدای د پر هم په عین ترتیب هم دغه کلر په نظر کې نیول شي چې دا کلر باید په دې ساحه کې په دې ځکه دلته صحیح شو دلته اوس پایه پاتې دی کله چې پایه ورته واشي بیا خپل اتومات دا شکل جوړي خرازو ول پایه برابر کو په دې ځکه پایه په دغه نقطه کې لرو ایکس ایل انټر بی انټر دغه کنار د پایه سلیکشن راخلو دغه دوه کرخې زموږ شه د فقط کې خپل پایش ټریم برا واخلې دا به هم تینه کټ کې هم دغه یو پایه جوړو بیا به کاپی را واخلو صحیح دی پایه لپاره څه کوو یو لاین دغلته کیفي کلیک کوو یو شتن فکري خاصه دغه لیر ټول وال دی ضخامتونو ټول دا صحیح دی د هر یو لپاره لیر بدلیږي د پایې د جوړولو لپاره لیر باید بدل شي دروازې جوړولو لپاره باید لیر بدل شي د هر یو لپاره اوس ما ټول پر په یو لیر کار کړی صحیح شو بیا به افسټ را واخلې مثلا 15 سانتي یو 2 3 4 د دغه څخه هم یو 2 3 4 5
ښه کولی شي دغه کلر ورته چینج کړو چې تر څو موږ ته معلوم شي دا ساحه دی که نه زموږ ښه په دې کې داسې یو کار کوو چې ساده شکل به جوړ کړو ورته صحیح دی که ډیزایندار یې جوړ کړو ښه ټریم به راواخلئ دغه یو برآمدګي به پرېږدې دا به ترېنه کټ کړي سټپ سټپ ترېنه جوړېږي په دې شکل صحیح دی هر کمانډ راواخله ا انټر بیا به دغه نقطه دې سره سلیکشن بیا دې سره سلیکشن ګوره د قوس شکل ورکوي دا نور اضافه به ترېنه کټ کړي صحیح دی او د خط هم مونږ ته نه ښکاري ځکه دلته د پایټ کله چې ډیزاین جوړېږي دا مونږ ته بیا نه ښکاري دغه هم ترېنه کټ کېږي صحیح شو دغه هم باید ترېنه کټ شي عین شکل راخلو دی بل طرف ته هم میرور کوو خو د میرور لپاره دا ځای باید کټ شي ام آی انټر بیا به دا ایکسټینډ کړو دغه عمودي خطونه ترېنه ټول څه کېږي کټ کېږي څنګه پایه غوندې ښکاري آفسیټ ښه اوس دې ځینه آفسیټ راخلو مثلا 2 سانتي نه دی هغه د تعمیر کنج دیوال دی بیا 2.5 ګوله پای تقریبا غوندې ښکاري که نه او دې لپاره هم ډیزاین هم ورکولی شي دې نه آفسیټ راواخلئ آفسیټ مثلا 2 سانتي دې نه واخله بیا 2.5 دې ته کلر هم ورکولی شي ښه یو رنګ صحیح دی او دغه نه کاپي دغه 2 پای پاس هم جګولی شي او بیا به دا کاپي کې پاس او د بامبوټي لپاره هم کولی شي مثلا ورکوو 100 بیا هم 100 داسې اندازه ورکوو 15 او بیا هم ارتفاع ورکوو 15 15 ورته ورکوو بیا هم 15 سرکل دایره به راواخلو ورته او لاین 15
ستا څو بجې دي څو او کم 12 پورې کینو رسموم درته ختم درته رسموم دغې نه برته میرور راواخلم په بامبټي کې دروازه مونږ ته نه ښکاري خبرې مه کوئ دروازه مونږ ته ځکه نه ښکاري چې هغه چپه دی صحیح شو ها دې کې څه مشکل شته دلته به ورته ولیکئ چې فرنټ الیویشن او د دې لپاره لاندې لپاره به ولیکئ چې ګراوند فلور پلان ام یو په نسبت د سل ها اوس مقیاس خبره دی سکیل زموږ څو دی یو په نسبت د 50 نظر سلو ته څو چنده 2 چنده آفرین دغه مقابل نه ما به راواخله لږ به یې پورته کړي اوس سکیل ورکوو اس سی انټر سلیکټ آل آبجیکټ انټر مقصد یو ځای کې کلیک او کرسر ادامه بیا ورته 2 انټر چې ما ته 2 چنده دا یو په نسبت د 50 پرنٹ ہوا کہ یو په نسبت د 50 اس سی انټر خو درته وایم هلته ریکارډ کېږي درته اس سی انټر سلیکټ آل آبجیکټ انټر یو کونج سلیکشن راواخله کرسر ادامه بیا 2 انټر که چیرې یو په نسبت د 25 وي نظر سل د 100 چند څلور کې بیا به ظرفي څلور انټر صحیح شو